ولس په خپل ملک کې خودکفا کړو او دوی ته په خپل ملک کې د خدمت او د کار زمینه برابر. او دغه فکر د چا سره نه و چې دغه ملک د خودکفایي کچې ته خپله افغانان په خپلو بازوګانو او په خپلو مټو باندې ورسوي. برای گسترش تعلیم و تربیه به همه نقاط افغانستان به ویژه نقاط دوردست متحد می باشد. کله چې د 2021 کال د اگست پر 15مه د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته دننه شول او د کابل واک په لاس کې واخیسته. باندې له امریکایي اشغالګرو نه موږ خپل استقلال ترلاسه کړ او د دې خوشحالي په باب به دومره ووایم چې دې هغه خوشحالي موږ په الفاظو نسو څرګندولی. هغه دا چې کومه خوشحالي ده ډېرو خلکو د خوشحالۍ اوښکې تویولې. د ښار په واټونو کې هماغه سپین بیرغ ورپېده چې له دې وړاندې یې مینوال هم نه زغمل کېدل او د زندان تورو تنبو ته غورځول کېدل. تصور دا کېده چې طالبان به د تېرې ادارې ټولو کارکوونکو ته د دښمن په سترګه ګوري، خو مخکې له دې چې د افغانستان لومړنی ولایت نیمروز سقوط وکړ، د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د بخښنې او عفو اعلان وشو. د سهار 8 بجې طالبان د کابل تر دروازو راورسېدل. د ختیځ زون مجاهدین په پلچرخي، د شمال زون مجاهدین په خیرخانې کوتل او د جنوب ختیځ زون مجاهدین په سنگ نوشته او ارغندې کې منتظر وو ترڅو خپل مشران کابل ته د ننوتلو امر ورته وکړي. د کابل په هوایي میدان کې ګڼ داسې خلک وو چې بهر ته د وتلو هڅه یې کوله. ګڼ پکې داسې خلک هم وو چې له تیارو راوغورځېدل او له خپل ژوند سره یې مخه ښه وکړه. فکر داسې کېده چې طالبان به خپله واکمني یو کال هم ترسره نه کړي او شاید هیواد له لویو چیلنجونو سره مخ کړي، خو د تمې خلاف طالبانو د یو امر تر چتر لاندې او داسې مدبره کابینه اعلان کړه چې د افغانستان په تاریخ کې یې ساری نشته. ملا عبدالغني برادر یې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وټاکه. له هماغې ورځې وروسته ملا عبدالغني برادر په قرار کېناستو او د هیواد د آبادۍ لپاره یې مټې راونغاړلې. الحمدلله دا به څوک نه وایي چې مثلا که د لسو انسانانو دپاره د کار خدمت طریقه برابره کړي، دا موږ ته ډېر غټ ارزښت لري. دا چې دوی خپله دا خبره کوي چې د 300 انسانانو دپاره دلته د کار زمینه برابرېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ځکه زموږ هېوادوال که ګورو نورو بهرنیو هېوادونو را روان وي او څونه په یو ذلالت او څونه په یو خواري او تکالیفو اخته کېږي. که موږ دغه کوشش وکړو په خپل ملک کې د خپلو هېوادوالو دپاره د کار زمینه برابره کړو، موږ به انشاءالله دې ته تر هر څه ترجیح ورکړو. ځکه په دې کې د انسانانو د ژوند ژغورل دي. اولنۍ لویه پروژه په شمال کې د کوشتپې کانال پرانیسته یې وکړه او اوس مهال یې اول فاز بشپړ شوی دی.